السلامعلیکم. د پښتو ډرامو د یوې اداکارې څنګه غلطه ویډیو انټرنیټ ته راغله. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې نوې او تازه معلومات ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. ملګرو یاد ساتئ که دنیا کې ټکنالوژي خلکو ته اساني ورکړه نو نقصانونه یې هم ډیر دي. پخوا به نه موبایلونه و، نه به ټي وي وه، او نه به انټرنیټ و. همدغه وجه وه چې ګناهونه به کم وو، او په دې دور کې به داسې کسان ډیر کم وي چې هغې به ګناه نه کوي. ملګرو دا ویډیو د سوات د یو تکړه اکټرې ده، او هغه انټرنیټ ته اپلوډ شوې وه، او اف ای ای پې زر اکشن واغستو، او د غلطو ویب سایډونو نه دا ویډیو ډیلیټ کړه. او ملګرو دا ویډیو داسې نه وه راغلی چې هغې چا سره غلط کار کړی و. دا ویډیو د هغې داسې شوې وه چې هغې خپل کمره کې موبایل ایښی و او کپړې بدلولې، او د هغې د موبایل کیمره هیک شوې وه، او د هغې نه یې ویډیو وکړه او بیا یې په غلطو ویب سایډونو باندې شیر کړې وه. ملګرو دغې اداکارې چېرته په فلمونو او ډرامو کې هم داسې غلط سین نه دی کړی، او د دغې اداکارې نوم مونږ ځکه پټ ساتلی دی چې بیا به ورپسې خلک هسې پروپیګنډې کوي. ملګرو مونږ له هم پکار دی چې مونږ په موبایل کې داسې فضول ایپونه نه ساتو چې هغې سره زمونږ موبایل ډیر زر هیک کیږي، او مونږ به خبر هم نه یو، او زمونږ ټوله ډیټا به هیکرانو زمونږ موبایل نه اخیستې وي. زمونږ نننۍ ویډیو تر دې ځای پورې وه. د ویډیو باره کې تاسو څه وایئ مونږ ته په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.